السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو تاسو د ورکوټ شانتي کلیپ هم صحیح کو د مراد او د فاطمه ګل اغا. نو دوستانو دا ویډیو مراد څه دپاره جوړی او مقصد یې څه دی د فاطمه ګل سره داسې ویډیوز جوړول. نو زه به تاسو ته چې دی نو ټولې د حقیقت به په دې ویډیو کې ښکاره کوم. د فاطمه ګل څه مقصد دی، هغه څه دپاره چې دی نو مراد سره داسې کلوز ویډیوز اپلوډ کوي او بیا په سوشل میډیا باندې ورکوي. نو خبره داسې د مراد او نیلم ګل او فاطمه ګل. نو نیلم ګل چې دی نو لګیا شوې ده، نو د فاطمه ګل خلاف خبرې کوي. نو فاطمه ګل له خو نور لاره ورته نه میلاویږي، هغه مراد سره چې دی نو داسې کلوز ویډیوز جوړوي او په سوشل میډیا باندې ورکوي. نو صرف او صرف دا خپل ځان ورته ښکاره کوي چې آیا دا وګوره مراد ما سره دی، نو زه خپل ژوند ښه خوشحالۍ باندې تېروم، نو دا زما خاوند دی ما سره دی. نو دوستانو دا وګورئ، دا ټول یو ډرامه ده. اصل حقیقت چې کوم دی نو هغه ټوله ډرامه ده. نو دا نیلم ګل چې دی نو فاطمه ګل د کس ته ویډیو جوړوي او فاطمه ګل چې دی نو د نیلم ګل د کس ته ویډیوز جوړوي او منځ کې چې دی نو دواړه یو لوښي دي. نه نیلم ګل دونه ښه ده او نه چې دی نو فاطمه ګل دونه ښه ده. دواړه چې دی نو د یو موږي سره تړلو والا دي. نو مراد چې کوم دی نو مراد خو تاسو ښه پېژنئ، د هغې کارنامې کارتوتونه تاسو ته ښه پته دی. د هغې تعریف کول دې ټایم کې چې دی نو هسې فضول دی، ولې هغه د تعریف محتاجه نه دی، تاسو ته ښه پته ده. نو مراد په منځ کې د هغه مزې دي چې نیلم ده نو بیا هم مزې دي او که فاطمه ده بیا هم مزې دي. دواړو اړخ ته چې دی نو د هغه جیب ګرمیږي، شوړه ورته میلاویږي. نو بس الله پاک والا د نیکۍ هدایت ورکړي، دې غلط کارونو نه الله پاک دې واړی او سمې لارې ته یې پام کړي. بس دوستانو زما دا میسج او دا پیغام او ما له خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې مانه څه غلطي شوې نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر ژر تاسو سره به په یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.